السلام علیکم دوستانو. د ګلپاڼې د میړه یا خاوند حګس په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی. د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې ګلپاڼې د نکاح په اړه له تېرو څو ورځو راهیسې خبرونه خپریږي چې اوس یې د میړه یا خاوند حګس په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. په ټولنیزو رسنیو کې یو عکس لاس په لاس کیږي چې د ګلپاڼې پلار او د خیبر پښتونخوا یو سیاستوال حرباب خضر حیات هم پکښې لیدل کیږي. یو بل ځوان هم پکښې لیدل کیږي، ویل کیږي چې د ګلپاڼې خاوند دی. دا ځوان چې نوم یې رشید زدران ښودل سوی دی، د ګلپاڼې د پلار او د ارباب خضر حیات په منځ کې ناست دی. د ګلونو یو حمیل یې هم په غاړه کې لیدل کیږي. داسې ښکاري چې دا عکس د نکاح په ورځ باندې اخیستل سوی وي. د یادولو وړ ده چې تر اوسه پرې ګلپاڼې د خپلې نکاح یا واده خبره نه ده منلې، خو هغې ته نږدې کسانو بیا ځینې رسنیو ته دا منلې ده چې ګلپاڼې په پټه دا نکاح کړې ده، چې ډېرو کمو کسانو پکښې ګډون کړی و. د یادولو وړ ده چې دا خبره لومړی مشهوره اداکارې نجیبه فیض په ټولنیزو رسنیو کې له خلکو سره شیر کړې وه. هغې د ټیک ټاک په یوه لایف ویډیو کې ویلي وه چې ګلپاڼې له یو افغان ځوان سره نکاح کړې ده. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان. ورځه اوس یې واده کا، د لاس بنګړي مې ولا ډېر مات کړي دي نه.